عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دا د ایمان نوم دی. په اسانه ترجمه کې دا د ایمان حصہ دا مستقل ایمان دی دا چې تحفظ ختم نبوت د ختم نبوت د تحفظ او د حفاظت لپاره تقریبا تمام ملګرو خبرې وکړې، خو قرآن مجید موږ ته یو وعده مخې ته ایښودل غواړي چې تاسو یو وعده په خپل اختیار کړې ده، هغه وعده به نه هېروئ. الله وایي ما دا امانتونه چې د لا اله الا الله محمد رسول الله د دغه کلمې په رڼا کې او د رسول الله مبارک د یو ښکلي تشبیه بني الاسلام على 5 شهادة ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. دا یو قصر جوړ کړی دی رسول الله مبارک د توحید او د رسالت د دې مین سپیلر نګیر چاپیره دا څلور ستنې ودرولې دي او د دغه د حفاظت لپاره بیا د امتونو سره د انبیو سره خصوصا زمونږ او ستاسو سره الله یو وعده کړې ده چې دغه قصر د اسلام او د توحید حفاظت تاسو کولی شئ. موږ هغه سره په خپل اختیار یو وعده کړې ده، دا د الله امانات دي. موږ سره په دې دنیا کې دا دین اسلام عقیده ختم نبوت دا د الله امانات دي موږ ته حواله دي چې د ټولو نه لومبنی به زموږ عقیده د توحید او دویم نمبر دغه توحید د عقیدې په رڼا کې به موږ د اسلامي قلاګانو تحفظ کوو. او ملګرو خبرې وکړي الحمدلله تمام امت مسلمه او خصوصا د علماو جماعتونه هغه تقسیم دي او په مختلفو طریقو باندې هغوی اسلامي خدمات سرانجام کوي، د مدارسو په شکل کې، د درسونو په شکل کې، د جمعو او د خطبو په شکل کې، د سیاسی او مذهبي مجالسو په شکل کې، د عالمي تحفظ ختم نبوت د مجالسو په شکل کې. تمام علما وختن فوختن خپل ذمہواری پوره کوي او امت ته هغه پیغامات رسول غواړي د کومو پیغاماتو په باره کې چې دغه علما مکلف دي. نو قرآن مجید موږ ته د یو وعدې یا دهاني راکوي چې دا نن موږ د کوم تحفظ دپاره د رسالت محمدی او د نبوت محمدی صلی الله علیه وسلم بلکې د 1,40,000 کم زیات انبیاء د نبوت او د رسالت د تحفظ لپاره عالمی مجلس کم اواز لګی. د دغه اواز په باره کې موږ یو وعده کړې ده او موږ د خپل ځان نه کړې د اختیاري وعده ده. یوه وعده دا شي چې سړی د یو بل نه واخلي او شرطونه پکې کېږي، او یوه وعده دا شي چې په خپل اختیار باندې. الله وی دغه تحفظات چې دا موږ او تاسو د هغې دپاره راجمع کېږو چې د توحید د کلمې د لاندې د دغه قصر او د دغه ماڼۍ د دې تحفظ به امت مسلمه کوي او دا د امت مسلمه فرایض دي. د دغې باره کې الله غرونو سره خبره کړې وه، غرونو سره غرونو ته یې تاسو ته یو امانت حواله کوم، څه مو خیال دی؟ غرونو د الله نه پوښتنه وکړه چې په دې امانت کې به زموږ څه خیري او دا امانت به وي څنګه؟ الله ورته وایي که د امانت حفاظت مو وکړو نو ستاسو دپاره په دنیا کې خوشحالۍ دي او آخرت کې نعمتونه دي، او که خیانت مو وکړو نو په اور به پسېږو. ویل موږ ورته نه یو تیار. اختیار وکړي، داسې اختیارو چې الله په خبرو دی پوهېده، اختیار یې وله ورکړی چې د مرۍ نه نیول نشته، د خپل اختیار خبره ده چې څنګه مو خوښوي، که منئ که نه منئ ما سره متبادل انتظام شته. اسمانونو سره هم دقه شان خبره وشوه، ځمکو سره هم دقه شان خبره وشوه. دا درې غټ غټ مخلوقات او کائنات دي، د درې وانو د دغه امانت ته تحفظ ساتلو نه انکار وکړو چې هسې نه دا امانات دي او دا زموږ نه خیانت نشي. د احتیاط په بنیاد باندې فابین ان یحملنها واشفقن منها
انکار یې وکړو د انکار وجه دا وه چې هغوی یریدل نه باید موږ نه په دې کې څه خیانت وشي انسان سره چې کله خبره وشوه حملها الانسان زمونږ نیکه آدم علیه السلام ورته سینه وټپوله او ویلې موږ دې ته بلکل تیار یو اینی ټیم تیار یو دا نن چې تاسو راجمع دا د هغه خپل بابا هغه واده پوره کول دا د هغې یوه نقشه ده او د الله سره د خپلې وعدې یاد دهاني ده او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د کړې وعدې او د ایمان وفاداري ده چې نن ستاسو په شکل کې په دې پنډال کې الحمدلله چلیږي دا لوی د شکر مقام دی چې موږ او تاسو الله د دې مجلس لپاره قبول کړو دا ډېر لوی کمال دی زما او ستا کمال نه دی چې موږ دلته رالو دا د دې محفل او د دې مجلس کمال دی او د الله احسان دی چې موږ یې دلته راوستو او په دې کې شامل کړو او قرآن زموږ نه دوه وعدې اخیستې دي لتؤمنن به ولتنصرنه تاسو به په نبي آخر الزمان ایمان هم راوړئ او تاسو به د هغه تعاون هم کوئ قرآن مجید موږ ته د هغې یاد دهاني راکوي چې تاسو بیدار اوسېږئ تاسو د یو امانت سینه الله ته ټپولې ده چې او زه به د دغه امانت حفاظت کوم دغه امانت به زما نه خیانت کېږي انشاءالله د دغه امانت د حفاظت لپاره موږ نن هم تیار یو